الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د سلسلة الفقه الجهادي د درسونو په لړۍ کې د هجرت بعضی مسائل او احکام حسب وعده پاتې وو. نن ان شاء الله د فائدې لپاره دغه موضوع کې پاتې کیږو. بعضی مسائل او احکام د هجرت ذکر کوو. اوله مسله مخکې ذکر شو چې جهاد به باقی وي تر هغې پورې چې دشمن مقابله کوي او دا به تر قیامته پورې وي. نو اعتراض دی چې د دې حدیث چې هجرت باقی ده تر څو چې دشمن قتال کوي، او د بل حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا هجرت بعد الفتح ولكن جهاد ونیة، او کله چې تاسو نه طلب د وتلو وشي نو تاسو به وځئ، یعنی وإذا استنفرتم فانفروا. حدیث متفق علیه حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هجرت وروسته د فتح نه نشته، لیکن جهاد او نیت دی. نو د دې حدیث او د مخکینی حدیث په ظاهر کې تعارض معلومیږي، خو تعارض الحمدلله نشته. د دې په منځ کې توفیق دا ده چې هجرت باقی دی تر قیام د ساعته پورې، د قیامت پورې، او تر څو چې دشمن جنگ کوي دا به جاری وي جهاد. او دا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت د فتح مکې نه وروسته نشته، د دې دوه معنی دي. یو دا چې مکه وروسته د فتح نه دار اسلام او دار امان وګرځېده، نو هجرت ته حاجت پاتې نشو. دویم معنی دا چې هجرت هغه هجرت چې هغه د فضیلت والی او د نورو هجرتونو نه ډېر ممتاز وي، دغه هجرت بیا نشته. ځکه د مکې هجرت ډېر اوچت هجرت و، د نورو نه ممتاز هجرت و، فضیلت والا هجرت و، او دا یو خاص هجرت و چې د مکې نه مدینې منورې ته د مسلمانانو دپاره دغه هجرت الله مقرر کړی او دغه صحابه کرامو دپاره چې هغوی هجرت کړی مخکې د فتح د مکې نه. د دې تاکید د دې معنی یو حدیث کوي، مسلم کې راځي. مجاشع بن مسعود رضی الله عنه فرمایي و اذا رالم یو ورورم را سره چې ابو معبد نومي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وروسته د فتح نه. ما ویلې د الله رسوله د زما ورور سره په هجرت باندې بیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې مضت الهجرة باهلها، هجرت خو تیر شو، بیا مې ورته ویل بأي شیء تبایعه، په څه شي سره بیت کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي علی الاسلام والجهاد والخیر، اسلام او جهاد او په نیکو کارونو باندې. مطلب دا چې دغه بهترین او ممتاز هجرت تیر شوی دی، دا نه چې هغه هجرت بالکل ختم شوی دی. نو دا حدیث چې مضت الهجرة لأهلها معنا هجرت خاص د مکې نه مدینې ته دا ختم شوی دی، دا نه چې اصل هجرت. څخه مخکې د دې موږ ډېر دلایل ذکر کړ په حدیثو کې. امام نووي رحمه الله په دې شرح کې لیکي، د مسلم په شرح کې او د دې حدیث لاندې چې هجرت د دار حرب نه دار اسلام ته باقیه الی یوم القیامه تر قیامت پورې. او دې حدیث دوه تاویله کوي. یو دا چې لا هجرت بعد الفتح من مکه، هجرت نشته وروسته د فتح د مکې نه، ځکه لانها صارت دار الاسلام، ځکه دا دار الاسلام وګرځېد. او دویم معنا دا ده چې دا صحیح معنا ده چې هجرت هغه هجرت چې هغه فاضله هجرت وي، مهم وي، مطلوب وي، خاص وي، ممتاز وي، د نورو هجرتونو هغه نشته دی، هغه منقطع شوی دی په فتح د مکې سره. ځکه نور هجرتونه خو باقي دي، خو د مکې نه چې کوم هجرت کېده نو دا به نه وي، او دا ډېر بهترین هجرت د نورو هجرتونو نه، دا غوره معنا ده. دې ته ویل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکي مجموع الفتاوا کې چې دا دواړه معنی حق دي، او دا دواړه معنی د حدیث کې مراد کېدی شي. دا اوله مسله و دوستانو. دویمه مسله هغه ده چې موږ اگر که په دې باندې بحث موږ کړی دی چې دار حرب او دار کفر چاته ویل کېږي، چې دا یو ضابطه وه، یو قاعده وه چې په دې باندې موږ دار پیژنو، دار د کفر او دار د اسلام. ابن قیم به هغه قول مونږ ذکر کو په احکام اهل ذمه کې چې جمهور علما وایي چې دار اسلام هغه ته وایي چې مسلمانان په هغې کې وي، سلطه پکې د مسلمانانو وي، او احکام د اسلام پکې جاری کېږي. تر څو چې اسلام د احکام په یو ځای کې نه وي، اگر که مسلمانان پکې اوسېږي او یا ورته نږدې وي د مسلمانانو ملک، خو لیکن چې حدود پکې نافذ نه وي، دغه به دار کفر او دار حرب وي.
بیا وی وفهذه الطائف، اوس طائف قریب دی د مکې ته ډېر نږدې و، لیکن دار اسلام ونه ګرځېده د مکې په فتح باندې، ځکه هغه بیا وروسته فتح شو. همدارنګه ساحل او یمن ځکه هغوی کې اسلام خور شوی و، لیکن حدود پکې نافظ نه و، د مسلمانانو په پوره قبضه کې نه و. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروسته هغوی رالو او صحابه کرامو دغه ښارونه فتح کړو. امام شوکاني لیکلي سیل الجلال کې چې اعتبار په دار کې به په ظهور د کلمې سره وي. څه مطلب؟ که اوامر او نواهی په دغه دار کې د اسلام والاو دپاره و چې په هغې کې د کفارو تسلط نه و، د هغوی د کفر احکام پکې نه و، کفار پکې اوسیږي هم هغه معزون اوسیږي، د مسلمانانو نه به اجازه اخلي، نو دا بیا دا دار اسلام حسابیږي. او که دا حدود پکې نافظ نه و، سلطه پکې د کفار وه، اگر که پکې مسلمانان اوسیږي، قانون پکې د کفر و، لکه اوس چې په نام نهاد اسلامي ملکونو کې د کفر قوانین ټول نافذ دي. پاکستان کې د لړمي کاري د کفر قانون، افغانستان کې اساسي د کفر قانون، سعودي کې خودساخته قانون دستور، یمن، مصر وغیره ټولو کې د وضعي قوانین ټول نافذ دي. د دې وجه نه دې ته به دار اسلام نشي ویلی کېدی، بلکې دې ته به ټولو ته دار کفر ویلی کېږي، ځکه دوی کې سلطه د مرتدینو ده. نو د دې تعریفاتونه چې دا کوم اهل علمو د دار حرب او دار کفر تعریف کړي، نو د دې نه لاندې مسایل ثابتېږي. اول دا چې اکثر ښارونه چې نن ځان ته مسلمانان وایي دا اسلامي نه دي، بلکې دا نظامونه د کفر دي، نو دغه ملک دار کفر او دار ردت ته ویل کېږي، ځکه احکام پکې د کفر جاری دي، حدود پکې نشته، او دارنګې شوکت او دبدبه پکې د کفارو، د مرتدینو، د علمانیینو او د مسلمانانو نه ده. یو مسله دا ثابته شوه. دویمه مسله دا ثابته شوه چې د دې هیوادونو، د دې ملکونو چې موږ نمونه یاد کړو، د دې حکم نن حکم د دار حرب او دار کفر دی، او د دې نه دا نه لازمیږي چې دا ټول کوم سکان چې اوسیدونکي دا به ټول کافر مرتد وي او دوی سره به ټول د مرتدو معامله کېدی شي، نه، بلکې په دې کې مسلمانان هم شته دی، مکره به وي، مثلا هغوی باندې به زیاتې کېږي، اظهار دین به هم نشي کولی، خو مسلمانان به وي، نو په دې کې به کافر مرتد وي، مسلم موحد به هم پکې وي، د هر یو سره معامله مختلفه ده د بل نه. نو دا ته دویمه مسله راووته دوستانو. درېیمه مسله هغه دا چې آیا هجرت محصور دی د دار کفر نه دار اسلام ته، او که نه د هجرت نور صورتونه هم شته؟ جواب دا دی چې هجرت دپاره بواعث موږ ذکر کړو، غایت موږ ذکر کړو چې ګوره د هجرت ځکه کیدی شي په دې وجه، نو چې کله دغه بواعث او دغه اسباب وموندلی شو، او نو بیا هجرت په دغه وخت کې متعین دی. نو هجرت محصور نه دی یوازې د دار کفر نه دار اسلام ته، کله به هجرت د دار کفر نه دار اسلام ته وي، او کله به دار کفر مغلظ نه او مرکب نه دار کفر مجرد ته وي. دارنګې د دار ظلم نه به او د دار فسق نه به هغه اقل ظلمن او فسقن ته وي. یو ځای کې ظلم ډېر دی، دغه ځای نه به ته ځي، یو ځای کې فسق ډېر دی، هغه ځای نه به ته ځي، هغه ځای ته چې هغې کې فسق او ظلم کم وي. او دارنګې د دار خوف نه به دار امن او دار امان ته ځي. د دې وجه نه چې هغه شرعي قاعده چې هغه تطبیق شي چې دفع د ضرر اکبر دا په اقل ضرر باندې به کېدی شي، په ضرر اصغر باندې. شوکاني لیکلي دي دا وجوب د هجرت چې دی دا مختص په دار کفر پورې نه دی، بلکې دا یو شریعت قائمه دی او یو پخوانی سنت دی چې کله سړی منکر کار ویني او په هغې باندې د استطاعت وسه نه کېږي چې هغه رد کړي، امر المعروف نهی المنکر نشي کولی، او دارنګې د دغه جابرانو او د دغه ظالمانو لاسنیوی نشي کولی چې د ظلم نه بچ کړي، د الله محارم هغوی ښکاره د هغې هتک کوي. نو په دې بنده باندې بیا دا ده چې ځان د دغه ځای نه وباسي او هجرت وکړي چې کوم ځای خالي وي د دغې ښکاره ګناهونه. سیل الجرار کې امام شوکاني لیکلي. نو د دې نه معلومه شوه چې هجرت صحیح کېږي چې د یو ښار نه بل ښار ته وي، په یو ملک کې، په یو هیواد کې، د یوې قرې نه بلې قریې ته وي، بلکې د یو کلي نه بل کلي ته هم تللی شي، تر څو چې د خپل دین حفاظت وکړي او دارنګې د خپل هغه اظهار د دین او د فتنو نه سړی ځان بچ کړي. څلورمه مسله دوستانو هغه ده چې نن وخت کې یوه مسله هغه ده چې ډېر مسلمانان د غرب هیوادونو ته ځي، نو هغوی ته به د هجرت ثواب لیکلی کېږي او که نه د دوی حکم بل دی. نو د دې جواب دا دی چې دوی ته به کتلی شي
که سړی په دې خاطر باندې لاړ شي چې نه پرېږدي کفار مرتد یې نه پرېږدي لکه پاکستاني مرتد دی افغاني مرتد یا سعودي مرتد او دا سړی بهر ته لاړ شي او هلته اظهار دین کولی شي دوستانو نو کولی شي چې دا لاړ شي او که داسې نه وي چې هلته نور فتنه کې غورځېږي اولاد یې تباه کېږي اولاد یې مرتد کېږي اولاد یې انګریزان کېږي او دارنګې فحاشي عریاني ډېرېږي نو بیا به دا نه ځي ځکه دارومدار د اعمالو په نیت باندې دی انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیه حدیث د حدیث دلیل دی په دې باندې چې یو ځای ته سړی هجرت کوي د ښځې دپاره د مال د دولت او د پیسو دپاره نو دا د حصه نشته په اجر او ثواب کې بلکې د دپاره همدغه د ښځې او همدغه د دولت حصه ده نو د دې نه معلومه شوله چې باعث په هجرت باندې معتبر دی په شرع کې په نیت باندې چې د چا نیت څرنګه و یو ځای کې امن و یو ځای کې د دین اظهار کېدی شو یو ځای کې د دین حفاظت کېدی شو یو ځای کې د بچو حفاظت کېدی شو هلته به ځي اګر که تاریک کفر وي اوس که ته ووایې چې د دې څه دلیل دی نو دلیل شته ځکه صحابه کرام حبشې ته لاړو او هغه داري کفر و لیکن هر کله چې د دوی نیت صالح و نیت یې ښه نو د دې وجه نه الله ورته د هجرت هغه ثوابونه ولیکل او د نبي علیه الصلاة والسلام په امر باندې دوی تللي وو مخکې د ابن حزم خبره موږ ذکر کړه هغه لیکلي دی چې او اما من فر الى ارض الحرب لظلم خافه یو سړی چې وتښتېده د دار حرب ته لاړه د ظلم د وجه نه یو ظالم بادشاه دی مجبوره کړ او هغه محارب کافر ته د هجرت وکړو خو ولم یحارب المسلمین د مسلمانانو سره د محارب نه و جنګ نه کو او نه هغې سره مدد کو او دارنګې مسلمانانو کې داسې څوک نه موندلو چې دله پناه ورکړی وي بیا وایي فهذا لا شی علیه لانه مضطر مکره ځکه د باندې هېڅ نشته دی مضطر مکره دی د دې نه معلومه شو چې څوک بهر ته ځي د دې تواغیتو د لاسه او هغوی خپل دین اظهار هلته کولی شي او خپل د دین حفاظت کیدی شي نو دوی باندې انشاءالله کومه ګناه نشته امام ابن حزم به لیکلي چې امام زهري رحمه الله دا قصد کړی که هشام بن عبدالملک مړ شو نو د ولید بن یزید په خلافت کې چې د هغه نمبر د خلافت وروستو او هغه نظر یې ښیو چې دا امام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري به وژني نو ده وویل که دی چېرته بادشاه شو نو زه به رومیانو ته تښتمه روم ته به هجرت کوم دې نه معلومه شوله چې د دار کفر نه دار کفر ته هم هجرت کولی شي د دار ظلم نه هم هجرت کولی شي دار حرب و دار کفر ته ځکه دا زهري اوس دا د علماو د سلف صالحینو نه دی او چت عالم دی د روم ته قصد وکړه د هجرت د دې دپاره چې دغه وخت کې دغه بادشاه چې و نو ډېر ظالم او په ظلم مشهوره و سره د نه چې دولت او خلافت د اسلام موجود و لیکن دی یارې هسې نه چې معمول نه کړي نو دې نه معلومه شوه چې بعضې مجاهدین او طالبان چې هغه وغواړي بل ځای کې پناه واخلي اګر که د کفارو ملک وي او هلته د ده آزاد زندگی وي امن وي او دارنګې د ده په دین باندې پابندي نه وي نو کولی شي انشاءالله په دې باندې په دین کې خرابوالی انشاءالله نه راځي نو دا بله مسله شوه بله مسله دوستانو پنځم هغه ده چې ډېر خلک په امریکا کې اوسیږي هلته مقیم دي او یو سړی په هغه فوج کې ځان واچوي د امریکا په فوج کې بیا راځي مسلمانانو سره جنګېږي نو هر کله ذهن ته دا راځي چې یو سړی هلته هجرت وکړي او هلته ځي نو خامخا دا هم جایز وي چې په فوج کې ځان واچوي مثلا هغه که نوکر شي بیا د مسلمانانو خلاف کې جنګېږي نو دا سوال ډېر پیدا کېږي لکه بعضې امریکایانو سره دلته راغلي دي افغانان هم پکې شته پاکستاني هم پکې شته بل کال یو پاکستانی مردار شو په هلمند کې نو د دې جواب دا دی دوستانو چې دا جایز نه ده اگر که یو مولا فتوا ورکړله قرضاوي خو علماو په قرضاوي باندې د کفر فتوا ورکړه چې په دې باندې کافر شوی دی ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين سورة مائده 50 نمبر آیت کې الله فرمایي اې د ایمان والاو تاسو یهود نصارا دوستان منی سئ ځکه بعض دوی نه دوستان دي د بعضو او چا چې دوی سره دوستی وکړه ستاسې نه نو دی د هغوی د ډلې نه دی دی به یهودي نصراني وي الله هدایت نه کړي قوم ظالم ته امام قرطبي لیکلي فانه منهم بین تعالی ان حکمه كحکمهم وایي د دغه سړي چې د یهودو نصاراو سره دوستي وکړه نو د حکم لکه د یهودو نصاراو دی ووجبت له النار کما وجبت لهم د دپاره اور واجب دی لکه څرنګه چې دغه یهودو نصاراو له واجب دی نو دا نواقض د اسلام دي چې څوک د هغوی په پوځ کې ځان اچوي یا هغوی سره تړون کوي د لوظنامې په حساب باندې
د دې وجه نه په پوځ کې یا په پولیسو کې نور وغیره چې د مسلمانانو په خلاف باندې هغوی سره یوځای کېږي نو په دې باندې سړی کافر کېږي دوستانو. بله مسله شپږمه هغه ده چې کوم مسلمانان چې مقیم دي په بلاد الکفر کې نن وخت کې لکه امریکا وغیره نو ټول بلاد الکفر دي او هغه اصلي دا غزې اوسیدونکي دي پیدا شوي ملته دي نو په دوی به څه واجب وي؟ آیا دغه حکومت خبره به مني که به نه مني؟ نو د دې جواب دا دی چې مسلمان چې د دغه ملکونو پیدایش وي او ملته پیدایش وي نو دی به درې کارونو کې مخیر وي. اختیار د درې کارونو دی. اول یا ده چې د هغوی په سلطه کې پاتې شي او هغوی چې کوم امن ور ورکړی کوم عهد هغوی سره کړی دی او د هغوی کوم عهود دي هغه د په ځای باندې راوړي خو خاص کر چې اظهار د دین کولی شي او واجبات دینی هغه چې کوم فرض دي په ده باندې او دعوت الله ته دا ټول دی کولی شي او ملته پاتې شي نو انشاءالله په دغه سړي باندې به څه نه وي. دویمه د دې سړي دا اختیار دی چې دوی ته دغه عهد او دغه امان بالکل خوشي کې پرېږدي او د جهاد اعلان ورسره وکړي که د ده وس کېږي او مصلحت شرعي تقاضا د دې هم کوله نو په دې حال کې بیا به دی د دغه ځای نه وځي او که دلته ورسره جهاد کوو نو دا هم کېدی شي. دریم چې د هجرت وکړي که هجرت ته لاره مونده او هغه هجرت کول د لپاره بهتر نو دا هم کولی شي. نو د دغه کسانو لپاره شپږمه مسله کې دوستانو دا درې لارې دي. اومه مسله ده چې ظلم او قهر او تعذیب نن وخت په ډېرو اسلامي ملکونو کې مسلمانان له ورکوي مجاهدین له ورکوي سعودي شو مصر شو اردن شو یمن شو پاکستان شو افغانستان شو نو آیا دوی به هجرت چرته کوي چرته به ځي او دوی دپاره هجرت شته که نشته؟ نو جواب دا دی چې کله حکام مرتد شو لکه اوسني حکام چې مرتدین دي حکومت مرتد شو نو د دوی نه به ته هجرت کې هغه ځای ته چې هغه دار امن وي او په امن پکې اوسېدی شي او دارنګې بچي دي پکې په امن وي او اظهار د دین کولی شي. مخکې دې مسلې اظهار وشو لہذا لکه صحابه کرام چې حبشي ته تللي سره دې نه چې هغه دار کفر و دوستانو نو نن وخت کې دغه مسلمانان کولی شي چې یو دار کفر ته لاړ شي په امن باندې اول ته په امن زندگی وکړي. دا اومه مسله وه. اتمه مسله دوستانو اوس یو زنانه ده په یو ځای کې اوسېږي خو لیکن تواغیت یې نه پرېږدي مشرکین مرتدین یې نه پرېږدي دا ځان له بغیر د محرمه تلی شي که نه شي هجرت کولی شي که نه شي؟ غوره قول دا دی چې دغه زنانه چې بغیر د محرمه هجرت کوي ښه کار نه دی خو البته که چېرته دا دغه شوله د محتاج شو هجرت کولو ته نو د دغې شرعي قاعدې لاندې چې الضرورات تبیح المحظورات ضرورت چې دا بعضې هغه منع کارونه چې شی کوي مباح کوي نو دا منې ده چې ښځه به بغیر د محرم نه نه وځي لیکن چونکې دلته محرم ورسره نشته دی او دلته د دې ضرورت دی نو لحاظه په کار دا ده چې دا به بغیر د محرم نه هم وتی شي دوستانو. دا بله مسله وه. لسمه مسله دوستانو هغه ده چې آیا د ظالمان نه هجرت کولی شي که نه علی الاطلاق که نه په دې مسله کې تفصیل دی. نو د دې مسلې دوستانو تفصیل دا دی چې هجرت کول اول د کفارو نه او کفار مرتدین او دارنګې د هغه ځای نه چې په هغې کې د الله د آیتونو بېعزتي کېږي د دین بېعزتي کېږي دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی او دا موږ او تاسو ته الله په قرآن عظیم شان کې هم ذکر کړی دی. الله فرمایي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة النساء و سورة 40 نمبر آیت. دې آیت کې الله فرمایي په تحقیق الله په تاسو باندې په دې کتاب کې نازل کړي دي کله چې تاسو د الله آیتونه واورئ چې په هغې باندې کفر کېدی شو په هغې استهزا کېدی شو نو د داسې خلکو سره به نه کښېنئ تر دې چې دوی په نورو خبرو کې نه نوځي. که تاسو سره کښېناستلی نو بیا به تاسو دوی په شان شئ د دوی په شان به یې ان الله جامع المنافقین والکافرین یقینا الله جمع کوونکی منافقان او کافران لره په جهنم کې یو ځای. او ابراهیم علیه السلام نه الله حکایت کوي واعتزلکم وما تدعون من دون الله. ابراهیم علیه السلام قوم ته وایي زه تاسو نه اعتزال کوم زه تاسو نه برات کوم زه تاسو نه ځم. نو اعتزال د مجرمینو نه د هغوی د مجالسو نه دا د ملت ابراهیمي یو تقاضا ده چې د هغې نه څوک رغبت کوي دغه بوقوف وي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بل ذلك الله فرمای فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
الله فرمایي هر کله چې ابراهیم علیه السلام دغه مشرکین او طواغیتو نه اعتزال وکړو جدا شو دي او دغه معبودانو د هغوی نه نو موږ ورته اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام وبخل موږ ورته ورکړل او دا ټول موږ پیغمبران ګرځولو نو ګوره د برکت د اعتزال نه چې د ظالمانو نه اعتزال وکړي د هغې به دا برکت وي چې الله سبحانه وتعالی به تا ته څه شی درکوي ډېر هیبې به ته درکوي لکه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق او یعقوب علیه السلام ورکړو نو بدله د اعتزال شته د الله سبحانه وتعالی سره دوستانو دغه معتزل چې اعتزال کوي د الله د رضا دپاره نو الله یې همداسې نه پرېږدي اصحاب کهف نه الله حکایت کوي وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة سورة کهف 14 نمبر آیت کې هر کله چې دوی د قوم نه اعتزال وکړو او د هغوی د معبودانو نه اعتزال وکړو او دغه غار کې پناه واخیسته نو الله سبحانه وتعالی په خپل رحمتونه او خپل هغه نعمتونه اورول نو اصل علاقه د مؤمنانو د کافرانو او د مجرمینو منځ کې په عداوت باندې قایمه ده دوستانو په بغض باندې قایمه ده تر څو چې دوی په یو الله باندې ایمان رانوړي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده سورة الممتحنة 4 نمبر آیت کې دی آیت کې الله موږ ته فرمایي چې ابراهیم علیه السلام چې تاسو د ملت دعوه کوئ قوم ته ویل چې تاسو نه بیزار یم ستاسو د معبودانو نه بیزار یم موږ تاسو ته کافر وایو تاسو کافر یې زموږ او ستاسو منځ کې عداوت او دښمني ظاهره ده تر هغې پورې چې تاسو ایمان په یو الله باندې رانوړئ اوس وګورئ نوح علیه السلام هر کله چې د خپل رب نه دا دعا وکړه سوال یې ته وکړو چې یا الله د ولد د بچې د غرقېدو نه وساتي نو لیکن هر کله چې هغه بچي د اعراض وکړو کبر یې وکړو عناد یې وکړو او حق یې قبول نه کړو او دا ګمان یې وکړو چې د غر به دی بچ کړي د غرقېدلو نه نو الله سبحانه وتعالی نوح علیه السلام ملامت کړ څه ورته ویلي قال یا نوح انه ليس من اهلک اے نوح علیه السلام وګوره دا ستا د اهل نه دی انه عمل غیر صالح د عمل غیر صالح دی فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعدك ان تكون من الجاهلين دا غشي نه سوال مکو چې تاسو په هغې باندې علم نه وي زه تاته دا نصیحت کوم چې تاسو نه د جاهلانو نه شئ ځکه جاهلین چې دا کسان دي چې دوی رابطه د نسب رابطه د وینې په رابطه د عقیدې د توحید باندې مخکې ګڼي دوستانو چونکې نوح علیه السلام نعوذ بالله جاهل نو نو ځکه یې رابطه د عقیدې د توحید مقدمه کړه په څه باندې رابطه د نسب او د وینې باندې نو اوس که څوک دا خبره وکړي چې آیا ټول کفار به یو شان په هجرت او په اعتزال کې نو داسې نه ده بلکې ځکه دې کې فرق دی دوستانو هر کله چې اعتزال د کافرو نه واجب دی خو لیکن بعضې احادیثو کې راځي چې هر کافر داسې به بیانوي لکه هغه ده اوس یو پلار دی چې هغه کافر دی مور د کافر ده خو بچی مسلمان دی نو دی بچی ته دا پکار ده چې په دې مور پلار سره احسان وکړي د دې دلیل سورة لقمان 15 نمبر آیت کې وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة یعنی که دې مور پلار په تا باندې دا کوشش وکړي چې ته شرک وکړي په ما سره هغه چې تا په هغې باندې علم نه وي نو دې کې به د دې اطاعت نه کوې او دوی سره ملګرتیا کوه په دنیا کې نیکه ملګرتیا خیر دی دنیا معاملاتو کې مدارات ورسره کوه نو د دې نه به اعتزال نه کوې د مور و پلار دي که نه بل ځای کې وصینا الانسان بوالديه حسنا الله وصیت کړی دی د انسان ته د مور و پلار په حقله د نیکو کولو چې تاسو دوی سره نیکي وکړئ سورة عنکبوت کې الله داسې ذکر کوي وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون نو د دې وجه نه د کافر مور پلار سره به نیکي هم کې احسان به سره کې چې نیکه طریقه وي چې الله د هغه سینه اسلام ته کولاو کې د دې دواړو حدیث کې راځي اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها ویلې اې د الله رسوله زما مور راغلی ده او دا مشرکه ده د مکې نه راغلی ده او دا راغبه ده مینه ناکه ده افاصل امي آیا زه د دې مور سره خپلولي وکړم څه مطلب هغه د خپلولۍ لحاظ یې وساتم د مورولۍ لحاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم ولې نه د خپلې مور سره دې احسان کوه حدیث متفقون علیه دی نو د دې راغبې معنا علما کوي وهو طامعة بما عندي من مال ما سره څه مال شته یم په دې کې تمداره ده
چې شی غواړي نو نبی رسول الله والسلام او ته امر وکړي چې خیر دی کمال د نه غواړي مال ول ورکه پروا نه کوي. دا هم دلیل دی دوستانو چې هر کافر هغې نه به اعتزال نه کوي، ځکه اوس دا مشرکه مور ده لیکن دا ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړو وایي چې خیر دی پروا نه کوي. بل ځای کې الله فرمایي وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. یو کافر راغی قرآن اورېده نو هغه ته پناه ورکړه پرې چې قرآن واوري که نه. داسې مه وایه چې لږ شاخوا شه مړه ته په قرآن څه کې ته خو مشرک کافر نه نه خیر دی مرتد دی کافر دی پاکستانی مرتد دی افغانی دی عربي دی راشي تاسو کې قرآن ور خیر دی که نه بانه قوم لا یعلمون ځکه نه پوهېږي پوه به شي که نه. نو دا درېیمه مسله دوستانو په دې کې کله چې یو مسلمان سړی دی د هغه کافر یا مشرک ګاونډي دی نو د دغه ګاونډي حق هم په د باندې شته دی، اگر که کافر دی په نیکې طریقې به ورسره هغه چې کوي ګاونډتوب کوي، ځکه د ګاونډي دپاره ډېر حقوق دی اگر که کافر هم وي. لکه حدیث عبدالله بن عمر کې راځي چې د ګډ حلال که نو به ویلې خپل کور والاو ته چې اهدیتم لجار الیهودي تا زما د یهودي ګاونډي ته څه ورکړي دي ځکه ما د رسول الله نه اورېدلي ما زال جبریل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثه. رسول الله صلی الله فرمایي چې همیشه جبریل ما ته وصیت کو تر دې چې ما ګمان وکړ چې دا ګاونډي د ما نه میراث ونیسي معنی دا میراثي جوړ نشي. نو ګوره کافر یهودي دی خو لیکن د عبدالله بن عمر څه ویل خپلو کور والاو ته چې ګوره دې له به شی ورکوئ نو د دغې نه به اعتزال نه کېږي. ها البته اعتزال د زړه اعتزال خو شته دی ځکه دی کافر دی کوشش به کوي چې دا اسلام ته راشي. څلورم نمبر کې کله چې کافر د مؤلفه قلوب نه نو د هغه سره به هم نیکي کې چې دا راوړ اسلام ته. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیه والمؤلفة قلوبهم سوره توبه کې الله فرمایي چې یقینا صدقات دغه فقیرانو د مسکینانو او د هغه کسانو دپاره چې څوک عاملین وي په دې باندې د زکاتونو دغه راغونډۍ عشر وغیره او المؤلفة قلوبهم او د هغه کسانو چې د هغو زړونه نرم دي اسلام ته دغه کسانو له ورکوئ. نبي علیه الصلاة والسلام هم بعضې صحابه کرامو ته چې هغوی مؤلفه قلوبو نو هغوی ته دغه شانې عطایا ور دې دپاره چې اسلام ته راشي. حتی یو صحابي وایي نبي علیه الصلاة والسلام ما ته دی ډېر بد ښکاره کېده مخکې دې نه وایي نبي علیه الصلاة والسلام ما ته دونه عطیه راکوله دومره مال به یې راکوو همیشه دا مال راکوو تر هغې پورې چې لانه احب الخلق الیه چې دی وګرځېد ما ته د ټول مخلوق نه غوره. اوس وګوره اول وایي وانه لابغض الخلق الیه چې د ټول مخلوق نه راته سخت بغضناک ښکاره کېده ما سره دومره بغض کوو دی کافر و ځکه که نه سره د نه رسول الله صلی الله سره بیا دا ښېګڼه کوله د دې وجې نه چې د زړه نرم شي ایمان طرف ته راشي او د زړه دوا چې ده هغه امراض چې دي هغه په ډېرو شیانو دفع کېږي چې یو دفع د مال هم ده. پنځم نمبر کې دوستانو چې یو سړی دی چې یو مجلس کې بغیر د خلط نه کار نه کېږي چې دی نه هغه مجلس خرابېږي امر بالمعروف نه کېږي نهی عن منکر نه کېږي نو د الله په لار کې دا کار دی برداشت کړي او اگر که تکلیف هم وي نو داسې ځای کې دی کیدی شي چې پاتې شي او بیا دعوت هم کوي او دارنګې دغه ځای نه بیا په نیکه طریقې سره پاڅېږي هم که چېرته دا خبره هغوی د دوی نه منله. لیکن دې کې شرط دا دی چې دا ځای کې پاتې کېدل یو دا چې دی به عالم وي چې په څه شي باندې امر کوي د څه شي نه منې کوي ځکه جاهل چې وي نو هغه بیا داسې دعوت نشي کولی لکه عالم چې کولی شي. دا اوسني خو اکثر چې ځان ته داعین وي د دعوت او تبلیغ ټیکهداران ځان ته وي نو دوی په حرف ما ککړ نه وي ګیره به اخرې پا بڅېږي د الله او د رسول خبره کېږي الله او رسول خبره باندې ته پوهېږې نه نو د دې وجه نه یو به دا چې دی به عالم وي ځکه چې عالم نه وي نو منکر کار نه پیژني. منکر پیژندل کېږي په دین باندې او چې دین پکې نه وي علم پکې نه وي نو دی به څه وپېژني. دویم دا چې په دغه مجلس کې به ډېر وخت نه تېروي ضرورت په بنا باندې به دغه ځای کې د دعوت دپاره پاتې کېږي قیام حجت به هغې باندې قایمه. درېیم دا چې د منکر رد به کوي کې ولیدو تر دې چې سکوت به نه کوي. درېیم شرط دی. څلورم شرط ده که د انکار نه عاجزه شو د منکر نه چې دا منکر رد کړي او یا هغوی په انکار وکړو منې نه شو نو په کار داره چې بیا دغه ځای نه دی پاڅېږي مفارقت ته وکړي تر دې پورې چې دغه آیت لاندې رانشي چې انکم اذا مثلهم. نو په دې شرطونو باندې دوستانو موږ دغسې داعي ته دا اجازه ورکوو چې هغه په دغه ځای کې کښېني او هغې ته دعوت وکړي. دویم نمبر کې ظالم بادشاهان دي او د ظلم هغه انتها ته دوی رسېدلي نو دغسې ځای نه به هم ته ځان ساتي د هغوی به هېڅ دغه نه جوړېږي
یو وظیفه دار هم نه جوړیږي. یا به ته هجرت کې نو که هجرت ته ونه کو نو بیا به لکه د هغوی سره په دغه حکومت کې شاملیږي هم نه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یأتین علیکم عمرا یقربون شرار الناس، تاسو باندې به داسې امیران راشي، بادشاهان به در باندې راشي چې بدتر خلک به مخکې کوي و یؤخرون صلاة مواقیتها، او نیکان به رستو کوي او بدتر به مخکې کوي. مونږ به په خپل ټایم باندې کوي رسته به کوي. فمن ادرک ذلک منکم فلا یکونن له عریفا ولا شرطا ولا جابیا ولا خازنا. نو هر کله چې داسې زمانه راله نو بیا د دغه بادشاه دپاره د دغه ظالم بادشاه دپاره چې هغه مونږ رستو کوي، نیکان خلک رستو کوي، بدان مخکې کوي په حکومت کې، د دغه ظالم بادشاه دپاره د ملک نه جوړیږي، پولیس دې نه جوړیږي، ډاګي دې نه جوړیږي او خازن دې نه جوړیږي. د دې وجه نه دوستانو د دې نه به هجرت کول پکار دي. دریم نمبر کې دوستانو ظالمان دي او ګناهونه والا دي، نو د دې نه هم هجرت پکار دی چې سړی ته لاړ شي. ولې ځکه نبی له صلوات والسلام دغه صحابه کرامو نه چې د غزوه تبوک نه پاتې شوي او 3 کسانو چې یو کعب بن مالک، مراره ابن ربیع، هلال ابن امیه، نبی له صلوات والسلام سره برعت وکړو او د هغوی د ښځو ته هم د امر وکړو چې ګوره تاسې به دوی سره خبرې نه کوئ. دې نه معلومه دا شوه چې هجران کول، اعتزال کول د مسلمانانو نه د ګناه په وجه باندې دا یو تعذیر دی دوی دپاره. البته که چېرته داسې ثابت شو چې دا هجر به ضرر رسوي، فایده نه رسوي، نو بیا به هجر نه کې. مثلا د دې مثال شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي یو مجلس دی چې په هغې کې هر قسم غلطي کېږي، ګناهونه کېږي، شراب څښل کېږي، خو چې ته پکې بیا دا کارونه نه کوي، نو ستا د اوسېدو په خاطر باندې دا کارونه دوی نه کوي، نو بیا ته خیر دی هجران مه کوه، پروا نه کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي. د دې وجه نه د ګناهونو والاونه به هم هجران کې شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام نووي رحمه الله، امام بخاري په ادب المفرد کې باب قایم کړی دی چې د داسې خلکو نه چې هغوی ګناه کوي، ګناهګار دي، د هغې نه به ځان ساتي او اعتزال به کوي. دا و د هجرت په هکله هغه بعضې مسایل او احکام چې دا تتمه وه د هجرت بحث په دې باندې سر ته ورسېد. الله دې وکړي چې موږ او تاسو پرې عمل كورو الله توفيق لك. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.